طالبان په رسمیت پیژندل کیږي، خو څنګه؟ د قطر حکومت اعلان خو له طالبانو غټه ګیله. قطر حکومت تازه څه ویلي او دا خبر د امارت لپاره څومره مهم دی؟ جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن الثاني د سې شنبې په ورځ د سویس په داووس کې وویل چې د طالبانو د حکومت وروستي اقدامات ډیر د ناهیلۍ وړ دي. خو دغه جګپوړي قطري چارواکي څرګنده کړه چې دوحه به په افغانستان کې د تغییر د راوستلو لپاره د یوازینۍ لارې په توګه تعامل ته دوام ورکړي. ښاغلي الثاني زیاته کړه دوحه له نورو اسلامي هیوادونو سره سلا مشورې کوي څو په کندهار کې د طالب مشرانو سره د خبرو زمینه مساعده کړي. نوموړي وویل که څه هم دا به ساده کار نه وي، خو دا مهمه ده چې هڅو ته دوام ورکړل شي. بلخوا د ملګرو ملتونو یو ویان د سې شنبې په ورځ د جنوري په 18 وویل چې د یاد سازمان یو جګپوړی هیات کابل ته تللی څو د ښځو د حقونو په اړه له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو د ویان مرستیال فرحان حق وایي د ملګرو ملتونو په دغه هیات کې چې د دوشنبې په ورځ کابل ته رسیدلی د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد، د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې مشره سیما بهوس او دغه سازمان د سیاسي برخې جګپوړی چارواکي خالد خیاري هم شامل دی. د دې سفر په جریان کې میرمن امینه محمد او ورسره پلاوي د افغانستان له پخواني ولسمشر حمید کرزي سره هم کتلي دي. ښاغلي کرزي د چهارشنبې په سهار په خپل ټویټر لیکلي چې د ملګرو ملتونو له هیئت سره په ملاقات کې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د تعلیم په ارزښت، د نجونو او میرمنو لپاره د تحصیلي مراکزو په خلاصېدو او دندو ته د میرمنو په بیرته ستنېدو خبرې شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش تېره اونۍ د میرمنو او نجونو د حقونو په وړاندې بېساري او سیستماتیک بریدونه وغندل. د ملګرو ملتونو دغه هیئت افغانستان ته له سفر مخکې په سیمه د خلیج په هیوادونو، اسیا او اروپا کې له څو هیوادونو سره د میرمنو او نجونو د حقونو او پایدار انکشاف په اړه خبرې وکړي. د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې واک ته له رسیدو وروسته د طالبانو حکومت په دولتي اداراتو او کورنیو او نړیوالو موسسو کې د میرمنو د کار کولو مخه ونیوله او په پوهنتونونو او له شپږم ټولګي پورته یې د نجونو او میرمنو پر زده کړو بندیز ولګاوه.